سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د نړۍ تر ټولو لویه او شانداره میلمستیا چې د بېباکۍ او فضول خرچي ټول ریکارډونه یې مات کړي وه. دا ډول میلمستیا نه تر هغه مخکې چا کړې وه او نه هم چا جرأت وکړ چې له هغه څخه وروسته دا ډول میلمستیا ترسره کړي. په دې میلمستیا کې د نړۍ د بهترینه 15 ستوریز هوټلونو خواړه، ډیر زیات قیمتي څښاک او د اوسېدو لپاره ډیر زیات استوګنځایونه او د نړۍ بې حده لوی خلک میلمانه وه. د نړۍ له پاچاهانو څخه نیولې تر وزیرانو پورې، بیا تر ولسمشرانو او لویو بزنسمنانو پورې په دې میلمستیا کې ګډون کړی وو. او په دې میلمستیا کې د نړۍ 15 ولسمشرانو ګډون کړی وو. عجیبه خبره دا ده چې دا شانداره میلمستیا په کوم 15 ستوریز یا 9 ستوریز هوټل کې نه، بلکې په یوه صحرا کې ترسره شوې ده. یوازې د دې 3 ورځنۍ میلمستیا لپاره یې د ټولې صحرا نقشه بدله کړې وه، هغه هم شپه په شپه باندې. دا د هغه میلمستیا قصه ده چې نړۍ تر دې وړاندې هیڅ نه و لیدلې. دا میلمستیا نه کوم عرب شهزاده کړې وه او نه هم کوم یو لوی بزنسمن، بلکې دا میلمستیا د ایران د بادشاه شاه محمد رضا پهلوي وه. دا د 1960 کال خبره ده چې په هغه وخت کې د ایران پادشاه شاه محمد رضا پهلوي وه، چې هغه ته به یې د بادشاهانو پادشاه هم ویله. شاه محمد رضا پهلوي د نړۍ د مالدارانو خلکو په قطار کې حسابیږي او د ایران په حکومت کې تر ټولو لوړپوړي شخص وو. هغه د ایران په حکومت کې دومره زور درلودی چې په یوه اشاره سره به یې پارلمان له منځه وړی او هر څومره لوړپوړي چارواکي به یې له دنده ګوښه کولی سوی او په یوه اشاره سره به یې د جګړې اعلان هم کولی سوی. شاه محمد رضا پهلوي د ایران په حکومت کې دومره زور درلودی چې هغه د خپلې بادشاهۍ په خلاف هیڅ ډول خبره نه برداشت کوله او د هغه پولیسو به شپه په شپه خلک له خپلو کورونو څخه غایبوله او شپه په شپه به یې په دار باندې زړوله او د همدې امله په هغه وخت کې په ایران کې د مرګ د سزا شمیر د ټولې نړۍ په پرتله ډیر زیات و. یعنې هره خبره چې به د شاه محمد رضا پهلوي له خولې څخه ووتله، هغه به د ایران په قانون کې په یوه قانون سره بدله سوه او هغه نه غوښتل چې په خپل دې پاور کې له ځانه سره هیڅ څوک هم شریک کړي. شاه محمد رضا پهلوي خپل ټول ژوند په ډیر عیش او آرام ژوند کې تیر کړی وو او هغه په خپل ژوند کې ډیر زیات ماډرن او لیبرل انسان وو. که څه هم شاه په خپل وخت کې د نړۍ د مالدار خلکو په قطار کې حسابېده، خو د هغه د هیواد ایران حالت د بدو څخه بدتر وو او هغه وخت په ایران کې ډیر خلک د لوړ څخه هم کړېدله. د تعلیم، صحت او کار هیڅ درک نه لګېدی، خو د دې سره سره بیا هم هیڅ چا نسوی کولی چې د شاه محمد رضا پهلوي پر خلاف باندې आवाज پورته کړي. یو خوا په ایران کې د خلکو وژوند ته ډیر معمولي او لومړي خدمات نه رسېدله، خو د بلې خوا د شاه په ذهن کې یو بل پلان چلېدی. شاه په نړۍ کې د ایران د نوم د لوړولو لپاره یوه ډیره شانداره میلمستیا جوړه کړه او په دې میلمستیا کې د نړۍ لوړپوړو چارواکو، ولسمشرانو، بادشاهانو، وزیرانو او لویو کاروبارانو ته بلنه ورکړې وه. شاه فکر کاوه چې د دې شاندارې میلمستیا له امله به د ایران نوم په نړۍ کې لوړ سي، خو هغه نه پوهېدی چې دا لویه او اسراف کوونکې میلمستیا به د هغه د بربادۍ سبب وګرځېږي. شاه د دې میلمستیا د کولو پریکړه کړې وه او د دې 3 ورځنۍ میلمستیا لپاره له 1 کال وړاندې څخه تیاری نیول سوی و. د نړۍ ټول مشرانو ته دعوتنامې ولېږدول سولې او د دې کار د ترسره کولو لپاره یوه ځانګړې ډله ټاکل سوې وه. تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې د نړۍ لوی مشران چې کله ایران ته راسي، نو هغوی به چیرې شپې تېروي، ځکه په هغه وخت کې نه په ایران کې دومره آبادي وه او نه هم دومره پرمختللي هوټلونه موجود وه. نو د همدې امله شاه پریکړه کړې وه چې دا میلمستیا به په یوه صحرا کې ترسره کیږي. کله چې خلکو دا واورېدل شاه غواړي چې له ټولې نړۍ څخه راغلي میلمانه په صحرا کې کښېنوي، نو خلک حیران پاته سول، ځکه چې په صحرا کې له خاورو، دوړې، ګرمي او حیواناتو پرته بل هیڅ شی نه و موجود. خو د دې پریکړې وروسته چې شاه څه وکړل، د هغه په اړه باندې هیڅ چا فکر هم نه و کړی. صحرا په سلګونو نه بلکې په زرګونه جریبه ځمکه کې تر ټولو لومړی یو ډول کیمیاوي مواد وشیندل سول او د دې کیمیاوي موادو په مرسته هلته موجود ټول زهرجن حیوانات له منځه یوړل سول. له هغه څخه وروسته دا پریکړه سوې وه چې په دې صحرا کې یو شاهي کلی جوړ کړي او په هغه کلي کې پلاستیکي خیمې ودرول سي. له هغه څخه وروسته دا اړتیا وه چې ودې صحرا ته زرګونه ټنه خواړه راوړل سي. شاه غوښتل چې دې 3 ورځو لپاره په دې صحرا کې لوی باغ هم جوړ کړي. دا چې وخت ډیر زیات کم و، نو د صحرا څخه د ځنګل جوړولو لپاره ودې صحرا ته 15,000 بېلابېل ډوله ونې راوړل سولې. ایران چې په دې وخت کې د اوبو د کمۍ سره هم مخ و،
د دې مرحلې لپاره لا نور هم له وچکالۍ سره مخ شو. د ایران خلکو ته دا هر څه ډېر فضول خرچي او بې ځایه کارونه معلومېدله. خو شاه غوښتل چې خپل مېلمنو ته داسې څه ورښکاره کړي چې هغوی په خپل ژوند کې هېڅ نه وي تجربه کړي. په یوه میاشت کې په صحرا کې ځنګل هم جوړ سو او په هغه کې خوشبويي ګلونه هم ولګول سول. خو شاه هم بیا وویل چې لا هم د هغه احساس نه کوي د کوم احساس چې دوی غوښتنه کوي، او د هغه احساس د ترلاسه کولو لپاره شاه یو داسې قدم اوچت کړي چې ټول خلک یې حیران کړل. د دې ځنګل لپاره پوره 50,000 هغه مرغان چې ښکلي غږونه به یې کول او 100,000 هغه مرغان چې غږونه به یې نه کول له یورپ څخه ایران ته راوړل سول او په مصنوعي ځنګل کې خوشي کړل سول. په دې صحرا کې د مېلمنو د خدمت لپاره یوې فرانسوي کمپنۍ سره قرارداد وکړل سو او هغوی دلته په خیمو کې د ایر کنډیشنونو لګول هم پیل کړي وو. د دې درې ورځنۍ مېلمستیا لپاره په صحرا کې ځنګل او ښکلي ځایونه جوړول شروع سوه. خو دا چې صحرا ډېره لیرې وه او هلته د سامانونو رسول ډېر ستونزمن کار و. د همدې امله د صحرا سره نږدې یو هوایي میدان هم جوړ کړل سو او له هوایي میدان څخه د مېلمستیا تر ځایه پورې پوخ سړک هم ژر تر ژره ورغول سو، تر څو سامانونه د هوایي ډګر څخه د مېلمستیا تر ځایه پورې په موټرونو کې ژر یوړل سي. د مېلمستیا لپاره د ایران باچا د نړۍ تر ټولو غوره رستورانت سره قرارداد وکړي. د دې رستورانت نوم د مکسیم ډي پاریس و. د دې قرارداد له امله مکسیم ډي پاریس خپل ټول رستورانتونه بند کړي وو او د مېلمستیا لپاره یې د مېلمستیا څخه 10 ورځې مخکې د رستورانتونو ټول کارکوونکي او سامانونه ایران ته استول سوي وو. په خوړو کې د استعمال لپاره د کوچني څخه تر کوچني شي پورې ټول شیان د خارج یا فارس څخه راوړل سوي وو او د هغوی تعداد چې کله تاسو واورئ تاسو به هم حیران سئ. د دې درې ورځنۍ مېلمستیا لپاره له پاریس څخه ایران ته جمله 18 ټنه خوراکي توکي راوړل سوي وو چې د خوړو ټول سامانونو وزن تقریبا 18 ټنه و چې په هغوی کې 2.5 لکه هګۍ وې او 2900 کیلو غوښه وه. د هغوی سره نور هم بیلابیل ډېر خوراکي سامانونه موجود وو. د خوړو سره سره 12 ټنه وزني شراب هم له پاریس څخه ایران ته راوړل سوي وو. نه یوازې دا بلکې په شرابو کې د اچولو لپاره یخۍ هم له پاریس څخه ایران ته راوړل سوي وو. د دې هر څه وروسته اوس خبره د دې مېلمستیا د ساتنې لپاره رسېدلې وه، ځکه چې د دومره ډیرو فضول خرچي او مصرفونو وروسته د ایران عام خلک ډیر زیات خفه سوي وو او له همدې امله د دې مېلمستیا ساتل ډیر ستونزمن کار و. په دې مېلمستیا کې د ګډون کوونکو 100 کسانو لپاره 15,000 سرتیري په دنده ګمارل سوي وو چې په هر 100 مترونو کې یې چک پوینټونه اچولي وو. هر چا چې به د دې مېلمستیا په خلاف باندې आवाज پورته کړي هغه به ژر تر ژره نیول کېدی او په زندان کې به اچول کېدی. او د دې مېلمستیا څخه وړاندې نه یوازې د ایران ټول بارډرونه تړل سوي وو بلکې په ټول ایران کې لاک ډاون یعنی بندیز هم اعلان سوی وو. بالاخره هغه شیبه راورسېدله چې ټولو یې انتظار کوي. دا د 1971 کال د اکتوبر 4 نیټه وه او دا د مېلمستیا لومړنۍ ورځ وه. په هوایي ډګر کې یو په بل پسې الوتکو ناستې کولې. 2,500 ضد زرې موټرونه د دې ورځې لپاره ګمارل سوي وو چې د هوایي ډګر څخه د مېلمستیا تر ځایه پورې راغلي مېلمانه په ارامۍ سره راورسوي. او جالبه خبره خو دا ده چې 2,500 ضد زرې یا بولټ پروف موټرونه هم یوازې د همدې درې ورځنۍ مېلمستیا لپاره اخیستل سوي وو. د 15 هیوادونو مشرانو په دې مېلمستیا کې ګډون کړی وو او ایران ته راغلي وو. او د ایران په هغه صحرا کې چې تر دې وړاندې به یوازې خاورې، دوړې او حیوانات پکښې ګرځېدل، اوس هلته د نړۍ لوی مشران، شیخان، باچاهان، وزیران او بزنسمینان ګرځېدل. د ایران باچا شاه محمد رضا پهلوي ټولو مېلمنو ته ښه راغلاست ووایه او تر 3 ورځو پورې هغوی ته د نړۍ بهترینه خواړه وړاندې کړل او د هغوی د ساتیري لپاره یې بیلابیل پروګرامونه په لاره باندې اچولي وه. له یوې اندازې څخه چې پر دې مېلمستیا باندې څومره خرچه سوې وه هغه د $1 میلیارډ څخه هم زیاته وه. یعنې پر دې مېلمستیا باندې 1,000 میلیونه ډالره مصرف راغلی و چې په هغه وخت کې د یوې مېلمستیا لپاره رښتیا هم فضول خرچي او ډېر مصرف و. ملګرو، دا وه د ایران د شاه محمد رضا پهلوي د مېلمستیا قصه. تاسو خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.